د سالنګونو اصلي مسیر تر راتلونکو 20 ورځو پورې د ترافیکو پر مخ پرانیستل کیږي. د سالنګونو لوی لارې د اساسي ترمیم او بیا رغونې چارې په بیلابیلو برخو کې په چټکۍ سره رواني او په ځینو برخو کې چارې بشپړې شوې دي. د ټولګټو چارو وزارت مسؤلین وایي د سالنګونو لوی لارې اړوند چارې په بیلابیلو برخو کې سرته رسیدلي چې دغه لوی لارې اصلي مسیر به تر راتلونکو 20 ورځو پورې د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. د سالنګونو لوی لارې اصلي مسیر به په راتلونکو 20 ورځو کې د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت د سالنګونو لوی لارې د اساسي بیا رغونې کار سږ کال د پلان مطابق پیل کړی و چې دا مهال د زیات شمېر ګالریو د بیا رغونې او د ګالریو ترمنځ د نښلونکو فاصلو د کانکریټ اچونې کارونه بشپړ کړي دي چې په نږدې وخت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس دغه راز زیاتوي د دې لوی لارې د کانکریټي برخو کار په 3 طبقو کې ترسره شوی دی چې د لومړۍ فلټر لیر طبقې ضخامت 42 سانتي متره، د سی ټي بي طبقې ضخامت 15 سانتي متره او د وروستۍ سیخ لرونکي کانکریټ طبقې ضخامت یې 23.5 سانتي متره دی چې ټول ضخامت یې تر 15.5 سانتي مترو پورې رسیږي. نوموړی دغه راز زیاتوي د ټولګټو چارو وزارت هڅه کوي د سړکونو په جوړولو، ترمیم او بیا رغونې سره خلکو ته بشپړې ترانسپورتي اسانتیاوې برابرې کړي. د دې لوی لارې د کانکریټي برخو کار په 3 طبقو کې ترسره شوی دی چې د لومړي فلټر لیر طبقې ضخامت 42 سانتي متره، د سی ټي بي طبقې ضخامت 15 سانتي متره او د وروستي سیخ لرونکي کانکریټي طبقې ضخامت 28.5 سانتي متره دی چې ټول ضخامت تر 15.5 سانتي متره پورې رسیږي. د یادو لوی لارې هغه برخې چې د کانکریټ اچونې کار بشپړ شوی دی د کانکریټ اچولو لپاره 20 نورو ورځو ته اړتیا لري ترڅو د وسایطو د تګ راتګ لپاره چمتو شي. د یادونې وړ ده چې د سالنګ لویه لاره چې د پخواني شوروي اتحاد د متخصصینو او موسسو لخوا جوړه شوې وه په تیرو څو کلونو جګړو کې خرابه شوې ده. سالنګ د افغانستان له نورو سیمو سره د شمالي ولایتونو یوه تر ټولو مهمه او لویه لاره ده چې له دې لارې هره ورځ زرګونه مسافر او په لویه اندازه سوداګریز توکي لیږدول کیږي.